تازه خبر طالبانو د ناتو او امریکا د پخوانیو افغان کارکونکو د پیدا کولو لپاره خپلې هڅې زیاتې کړې دي. د چې طالبان له هغو کسانو سره څه کوي، تازه ناتو کوم اسناد افشا کړي دي، نور جزئیات ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم، ستړي مشئ. د ملګرو ملتونو د یو سند له مخې طالبانو د هغو کسانو د پیدا کولو لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي دي چې له ناتو او امریکایي ځواکونو سره یې کار کړی دی. دغه محرم سند د نړیوال تحلیل د مرکز له لوري چې دفتر یې په ناروې کې دی چمتو شوی. دغه مرکز د ملګرو ملتونو لپاره استخباراتي معلومات راټولوي. دا دغه سند له مخې هغه کسان چې په پوځ، پولیسو او د پلټنو او په ګربیګنو په ادارو کې کار کړی وي له ګواښ سره مخ دي. په دغه سند کې راغلي چې طالبانو مشخص کسان نیولي یا یې ګواښلي او یا هم د هغوی د کورنۍ غړي نیولي دي. په دغه رپورټونو کې راغلي دي چې طالبانو د لوی ښارونو تر نیولو مخکې د دغو کسانو په هکله معلومات راټول کړي دي او هغوی یې پیژندلي دي. بلخوا داسې رپورټونه هم شته چې طالبانو ان هغو کسانو ته هم د کابل هوایي ډګر ته د تلو اجازه نه ده ورکړې چې ویزه لري. د دغه سند پر بنسټ طالبان د معلوماتو د راټولولو د نویو شبکو پر استخدام کار کوي څو دغه شبکې له نوي حکومت سره همکاري وکړي. خو طالبانو ویلي دي چې پر خپل دې ژمنې ولاړ دي چې د کابل تر هوایي ډګره به د بهرنیو وګړو په رسولو کې همکاري کوي. یو طالب قومندان رویټرز اژانس ته ویلي چې موږ له افغانستانه د وتلو لپاره د کابل تر هوایي ډګره نه یوازې د بهرنیو وګړو بلکې د افغانانو په رسیدلو کې هم همکاري کوو. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې، ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.